الصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت. حضرات علماء کرام، مشایخ عظام اور تاریخی جہاد پرور شہید پرور کندہار ولایت سرا تعلق لرونکو متنفذینو تجارانو او د اسلامی امارت اکابرینو قدرمندو، پروردگار عالم دغه غونډه دغه اجتماع زمونږ استاسي مقدس هیواد د پاره عام ملت و دولس لپاره سبب د سرور او خوشحالی وګرځي. قدرمندو، انقلابونه زی راځي، خو مهم انقلاب اہم ترین انقلاباتو کی بہترین انقلاب هغوی اسلام. خوشحال ایو پدی چنن دلری پرتو سیمونا د هر ولسوالیونا راغلی علماء کرام، مشایخ عظام، ملی تجاران، متنفذین، مخوران، د احمد شاه بابا او د حضرت الشیخ امیر المومنین حفظه الله تبارک و تعالی ورعاه پټاټوبه کې د وحدت او د اخوت او د استقلال منزلو د پاره ټول په یو موټی او په یو لاس راغون شوی است. قدرمندو، دا د الله تعالی فضل او کرم او مهربانی ده. منګو تاسو
د شاکرانو د شاکرینو په مرحله کې یو دا غي بنیادی او اساسی وجه دا چې بنیادی لاستراوړنه د مسلمانانو د پاره هغه وی ازادي او حریت لله الحمد په دې شلو کالو کې یا تیر په څلوېښتو کالو کې خصوصا د امریکایانو د یرغلګرو د تجاوزګرو خلاف جهاد د افغان ولس او ملت او غیور مجاهدین او علماء کرامو قربانی ورکړه استشهادیانو بمونه وترل شیرین وجود نه تیر شل کندی او رندی او یتیمانان اسیران مجروحین لکونو ته ورسیدل د دې ټول قربانیانو خلاصولو بلباب هغه دوه هدف یوا اشغال خاتمه او دویم اسلامی نظام قیام قدرمندو الحمدلله د جهاد د جدوجہد د قربانیانو ثمره نتیجه دا مرتب شولا چې پروردگار عالم یرغلګرو ته فراعنو ته د ظلم او د بربریت چې هغه سمبول الله هغه يهود او نصارا ته شکست ورکړه په ضعیفترین اضعفترین د مجاهدینو په لاسونو باندې چې نه وسایط نه وسایل نه اسباب خو الله په شر القرون کې تمام انسانیت تدا اخودنا چې کامیابی فتح و نصرت خداوندی سره کیږي دا کامیابی اسباب آلات ټیکنالوژي هکذا په بمونو په تیارو کامیابی ملاویدی نشي که کامیابی بمونو کې وای زمونږ استاسي مقدس هیواد باندې یهودیانو عیسایانو د بمونو مور استعمال کړه بی 52 استعمال شول په یو شکل د اشکال او مختلف اسباب ورسرول خدا الله نصرت او د الله فیصله چې کله راغی نو ټول اسباب او آلات خنثی کیږي قدرمندو په دې شر القرون کې دا فضل خداوندی نصرت خداوندی بالمشاهده منگو تاسی ولیدلا اس من تاسی د شاکرینو په مرتبه کیو اس شکلا خاتمه دا اشغالګرو نهایی شو د دویم هدف د پاره هر قدرونه هر قشر او هر هغه منابع چې هغه د اسلامي امارت مسؤلین وي که علماء و مشایخ وي که ملي تجاران وي
که متنفذین او مخور وي او که رسنۍ او مطبوعات وي د دې ټولو مشترکه مسؤلیت او مکلفیت دا جوړیږي چې د اسلامی نظام د قیام د پاره په شریکه جدوجہد وکړو. اے قدرمندو، دا غي اساسی وجه دا ده چې د انسان خلقیت په دنیا کې تاسو علما یاست او دا یو اختلافي علمی مسله ده چې د انسان خلقیت دا د اسلامی امارت د اسلامی نظام قیام د پاره شوی ده او که عبادت د پاره ده. علما یو طرف ته دا وایي چې خلقیت د انسانیت د خلافت اسلامیه د پاره ده. دویم جماعت علما په دې وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د دغه آیات په پس منظر د انسانانو خلقیت او عبادت خداوندی لپاره ده. خو اکابرین و اساتذه کرام و علماء و مشایخو ملی متنفذین نو چې کله علما د دې دواړو آیاتونو په مابین تطبیق کوي نو بیا ترجیح خلافت او امارت ته ورکوي، ځکه امارت او خلافت دا اجتماعي عباداتونه ده او یوازې عبادت صلات او صوم او زکات انفرادي عباداتونه وي او اسلامی نظام همکاری اسلامی نظام سره همکاری او ملاتړ کول دا د هر وګړي او هر ولس ذمہ داری ده. کله اسلامی نظام سره افغانستان په مقدس هیواد کې داسې اشخاص وي چې د اسلامی نظام ملاتړ نه کوي، همکاري نه کوي ورسره، دا عند الله مسئول او مکلف ته الله ته بیا به دې جوابده وي. ځکه اساسي پوښتنه دا ده چې الله به ورنه پوښتنه کوي چې تاسې اسلامی نظام چې په هیواد کې قائم وو نو همکاري ولې نه کوله. دا د هر قدرونه د هر قشر او د هر رنګه مسلمانانو دا ذمہ داری ده چې اسلامی امارت او اسلامی نظام سره همکاري وکړي. قدرمندو، چې د جهاد دو هدفونه وو، د اشرار خاتمه هغه الله تعالی پوره کړه او اسلامی نظام قیام هغه شروع ده چې څنګه په دې شلو کالو کې زمون مقدس ولس مجاهدین سره همکاري وکړه، آئنده هم اسلامی امارت دا امید او تمه یقین لري د دغه غیرتمند ولس په همکاري باندې اسلامی نظام بقایم او دائم او جاری او ساری وي. قدرمندو، د منکرات مخنیوي، د اقامت معروفاتو، د حدود الهی تطبیق دا د حکومت وقت او د اسلامی امارت ذمہ داری او مسئولیت جوړیږي. خو یوازې اسلامی امارت او حاکم وقت ذمہ داری نه ده، دا د علماء او د مشایخ هم ذمہ داری ده.
دا د متنفذین هم ذمہ داری ده چې د نظام الهی د امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالى فرامینو او د الهی حدودو په تطبیق کې مونږ او تاسو ټول په یو بوټي او یو لاس شو بیا به دا ثمره او نتیجه به مرتب کیږي. لہذا دنیا والا کفری نړۍ دا غوښته چې د افغانستان نه د کابل او کندهار نه دویم واشنګټن جوړ کړي د فحاشا او د عریانیت د لارې د غلط او د سریالونو د لارې مفکوره ذهنونه تخریب کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي بنی اسرائیل خدا د اصلاح د پاره د الله د طرف نه با انبیاء کرام مبعوث شو، خو یو نبی به وفات شو بیا دویم نبی به د هغې قایم مقام او نایب به و. خو نبی علیه السلام فرمایي انا نبی لا نبی بعدی، زه آخري نبی او رسول یم، زمانه بعد بل نبی به نه وي، خو زما خلفا به وي. خلفا به څوک وي؟ دغه علما او صلحا. العلماء ورثة الانبیاء. اے علماء کرامو، قرآن کریم کې الله فرمایي مشایخ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. والذين چې الله دا تخصیص بعد تعمیم ذکر کوي، اشاره منقبت او شرافت د علماء ته کوي. اوس د علماء ذمہ داری ده، د اسلامی امارت مسئولین خو ذمہ داری ده د دفتر د حکومت د سلطنت لاري اسلامی نظام قائم کی، حدود الہی قائم کی، اقامت معروفات ہو کی، ازالت منکرات ہو کی. خدا علماء د مشایخ ذمہ داری ده چې د منبر او د محراب د لاري عام د ولس ذهن سازي وکړي. دا د علماء ذمہ داری ده. قدرمندو تیر فاسد اداره کې کوم علماء او مشایخ د منبر او د محراب د لاري د جهاد او د اسلامی نظام د پاره هغوی بیانونه او تقریرونه کوله، د هغه فاسد نظام د لارې هغوی تذلیلیده، تقبیحیده، محبس ته لیږل کېده. خو لله الحمد اوس اسلامي نظام قائم شو. کوم علما د ازاله د منکراتو د حدود الهي د اسلامي نظام د همکاري د ازاله د منکراتو په باب هغوی عام د ولس ذهن سازي کوي، نو اسلامی نظام او اسلامی امارت د دغه علماء تقدیروي، دغه علماء کرام سره همکاري کوي. لہذا د دغه علماء ذمہ داری ده، ستاسو مسئولیت ده چې د اسلامی امارت او نظام سره همکاري وکړو او د همکاري نه وروسته او خپل مسئولیت وګڼو. قدرمندو نړۍ کوشش کوي اوس چې اسلامی امارت او نظام پسې منفي تبلیغات وکړي او کوشش ته بدنامولو کوي او کله تعبیروي د حقوق بشر اسلامی امارت تلف کړی ده، کله وایي په ښځو باندې محدودیتونه لګولی، کله وایي دوی مشروعیت نه لري او هغه اجران چې د هیواد نه باندې د اغیارو په ایما په اشاره اسلامی هیواد تخریبول غواړي، د هغوی د لارې کوشش کوي چې اسلامی نظام او زموږ هیوادوال مجروح کړي. قدرمندو مشروعیت دې ته وایي، کتابونه لیکلی دا مشایخ تشریف لري چې د مشروعیت دپاره 3 او 4 شروط وي او هغه کې یو دا وي
شدائل حل عقد علماء متنفذین مشایخ و نخبه اغوی جمع شي یو امیر شرعی سره بیعتو کی او دویم دا چې د جهاد د لارې او د قربانی د لارې ټول اسلامی هیواد سرحداتو ته مسلمانان ورسی دا عند الله عند الناس مشروعیت لري. لہذا دا دواړه تاسو لیدل یو میاشت وړاندې په کابل کې زرګونه علما متنفذین مخور ملی تجاران دوی ټول په یو اواز امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالى سره بیعت وکړه. مشروعیت څه ته وایي؟ نو هر د هیواد مقدس سرحداتو ته داسې یو لیش نشته چې هغه د اسلامي امارت په هغې باندې سلطنه وي. مشروعیت هم دغه تعریف ده. که مشروعیت دا تعریف وي تیر شوی نظام هغه اداره چې او هغه تیر شوی فاسده اداره چې د کفري نړۍ په اشاراتو په دې شلو کالو کې زمونږ هیوادوالو نوجوانانو فکري هغه نظریه عقیده هغوی تخریب کړه. دې ته زمونږ هیوادوالو هم نه دی تیار، دې ته زمونږ مذهب هم موږ ته اجازه نه راکوي، دې ته الله رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اجازه نه راکوي چې دلته بیا هغه کفري نړۍ هغه ارزښتونه بیا پیاده شي. ځکه په دې شلو کالو کې جهاد دې دپاره و چې اسلامي نظام قایم شي. محترمو د دغه اسلامي نظام همکاري فرض ده په موږ او تاسې. لہذا حریت او ازادي د ټولو نه مهمه ده. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي و شاګرد و. هغه وخت کې ابر قدرت مجازي دو باچاهان ځان ته ابر قدرت ویل، قیصر او کسرا. هغه باچاهان پوښتنه کوي صحابینا لما بعثتم ولما بعث صاحبكم هذا؟ تاسو استاسي صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری د مبعوثیت مقصد څه ده؟ وطن دی پریخودا، جنگونو او جهادونو ته اعلان ورکړ، تاسو ملای تړلی، وجود قربان کو، آخر ستاسو مقصد څه ده؟ هغه صحابي په هسکه غاړه ځواب ورکوي ان الله بد حسنا ان اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام هدف مبعوثیت اسلامی نظام قیام او بنده د بندگی نه وباسو، الهی بندگی ته برابر کو. قدرمندو دغه استقلال دغه حریت چې دا د شهیدانو وینو ثمره ده، نو د دغه نظام سره همکاري دا په هر وګړي او هر ولس دا ضروري او واجب او فرض ده. ځکه دا اسلامي نظام ده، ځکه دا یو الهي نظام ده، ځکه دلته منکراتو هغه منکرات د اسلامي هیواد او افغانستان نه مکمل ختم شوی. هی قدرمندو اصل د انسان د پاره امنیت دا اساسی مقصد ده. د ایمان او د تقوا نه بعد اقتصاد او امنیت لله الحمد په سرتاسري افغانستان کې امنیت اوج ته رسیدلی. من د امنیت په فضا کې ژوند تیرو، دا د الله رحمت ده. قدرمندو عزتمندو نن الهی قانون تطبیق کیږي، فساد
صفر درجه ته ټیټ شوی. دا د الله تعالی فضل ده که نه ده؟ رشوتونه ختم شو، ملکی طوایفي ختم شوه، د قومیت او د عصبیت په نوم چا چې زمون هیواد یرغمل کړی و هغه قومیت او عصبیت نن ختم ده. د یو امیر المؤمنین شرعي او د چتر لاندې د امارت ماتح منګو او تاسو ژوند تیرو. نن هغه مسؤلین، والیان، وزیران، رئیسان، امنیه قماندانان، د قلو اردو مسؤلین، د لوا مسؤلین، د کنډک مسؤلین، دا ټول ستاسو اولاد، ستاسو خادمان ده. امیران نه د قدرمندو. او دا یو حاجي صاحب چې کومه خبره وکړه، اسلامي امارت هدف هم دا ده چې د ولس په مخ دروازه باید ونه تړلی شي. دا زمون هدف دی قدرمندو. نو حالات شر القرون او د فتنې نه ډکه ده. نو کله ناکله که مسؤول وي چې تاسو تدقیق وکړئ، اسې نه چې د دشمن یو تکتیک نه وي، نو د دغې دپاره که پوښتنې او ګرویجنې وشي داسې شرعي مشکلات نه لري، نو په دې باندې تاسو به خوښه کېږئ به نه، په دې باندې به تاسو خفه کېږئ به نه. قدرمندو کفار اراده لرل، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. کفار اراده لرل، کفار اوسم اراده لري په غلطو پروپاګنډو، په غلطو کمپینونو، په غلطو پالیسیو او په پول او پیسو لاري اسلامي نظام رنګ کې زمون هیواد يرغل کې. هو الله متم نوره ولو كره الكافرون. دا الله تعالی فیصله چې الله همیشه د پاره چې کله مسلمانان قرباني ورکړي الله دا غي ثمره او نتیجه ضایع کوي نه. ډېر شهیدان د هیواد د ازادي په ارمانونو دنیا نه لاړل. ډېر علماء کرام، مشایخ، مفتیان د هیواد د ازادي په ارمانونو شهیدان شول، دنیا نه لاړل. ای قدرمندو، هغه نخبه اشخاص لاړل او موږ تاسې داسې پاتې یو لکه نبی علیه السلام فرمایي وتبقى حفلات كحفلات الشعير. موږ او تاسې ته دا نظام پاتې شو که قیامت په ورځ الله راته وایي چې ای افغان ولسه، ای اسلامي امارت مسؤلینو، زه تاسو سره حساب نه کوم، خو محض تاسو شهیدانو ته قناعت ورکئ. ای قدرمندو، آیا موږ او تاسې شهیدانو ته بیا قناعت ورکولی شو؟ لہذا که په هېواد کې یو منکر هم وي، وجود لري، که هغه معاملاتو کې وي، که هغه په هر حساب او په هر شکل وي، د اعمالو په شکل وي، نو موږ د هغې ذمہدار او مسؤول یو. الله تعالی د دغه امتحان نه محفوظ او په کامیابی موږ او تاسې وباسي. ای قدرمندو، د اروپایانو منفي تبلیغاتو ته ډېر غوږ به نه نیسئ، متاثر کېږو به نه. اوس زموږ هېواد یو داسې د سختو پړاو نه تېرېږي، هغې بنیادي وجه دا ده چې یوازې دشمنانو نظامی یرغل مو کوي افغانستان باندې، یوازې فزیکی یرغل مو کوي، بلکې دشمنانو فکری یرغل هم کړی و. زموږ نوجوانانو ذهنونه تخریب کړی ول. اوس د عام ولس فکر سازی او ذهن سازی دا د دغه علماء کرامو برکت ده، دا ذمہ داری ستاسو ده ای علماء کرامو. لہذا شکل علماء د وحدت او د استقامت مظاهرو کی بیا الله تعالی
دغه د سرشندونکو د قربانی په برکت الله تعالی نتیجه مرتبوي. قدرمند الله تعالی فرمایي که مومنانو کې درې څلور اوصاف موجود وي دا مومنان به الله تعالی کامیابوي. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایماندارو او مومنانو تاسی څلور اوصاف ځان کې پیدا کړئ او چې کله څلور اوصاف ځان کې تاسو پیدا کړه تاسو به کامیاب یې په هر برخه کې د سیاست په برخه کې د اقتصاد په برخه کې په حکومتداري کې په امن کې او اسلامی نظام په قیام کې. یا ایها الذین آمنوا اصبروا ګرنګونه برازي تکالیف برازي بندیزونه برازي مشقتونه برازي خو الله فرمایي تبع الله د پاره اصبروا استقم استقامت نه کار واخلا او استقامت دي ته وي ان قتلت حرقت وصلبت. دا الله د دین په مقابله کې چا سره سودا مکړی دا الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په مقابله کې چا سره سودا مکوي د استقامت نه کار واخلئ. او الله فرمایل وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اے افغان ولسا اے متنفذینو اے ملی مشرانو علماء مشایخ و الزامو الله فرمائی چې تاسو یو بل سره رورګلوي وکړئ یو بل سره قوت وکړئ د وحدت فضا قائمه کړئ ځکه همدغه کامیابي همدغه ستاسو دپاره کامیابي ده که ټوله دنیا یو طرف ته شي خو لیکن ته چې د الله تعالی د دین غلامي کوي د الله نصرت به در سره وي. نو لہذا موږ او تاسې تجربه وکړه په دغه لسو میاشتو یو کال وړاندې مجاهدینو زموږ او ستاسې څه حال و د چا تصور هم نه و چې داسې حالات راشي. الله قرآن کریم کې فرمایي واذکر اذ انتم قلیل مستضعفون. الله تعالی سوی قدرمندو واذکر اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض یتخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصره لعلکم تشکرون. الله فرمایي تاسو خپل حالات او ماضی مطالعه وکړئ. اسنا او منصب انسان مغروروي د انسانانو فشار انسان متاثر کوي خو الله فرمایي واذکر اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. تاسو هغه وختونه یادوئ چې هم قلیل وئ هم ضعیف وئ اقتصاد نو اسباب نو وسائل نو خو نصرت الهی در سره یتخافون ان یتخطفکم الناس. تاسو وریدئ چې سوق نیونه تشتوي سوق نیونه نیسي کفار او دنیا ټول تیګه او زنګل او زمکه دا دشمن خو چې کله نصرت الهی الله تعالی چې کله امداد شروع کو بیا دا ټول خمسا شو. اے قدرمندو هغه الله چې من به تاسو د کوم ذمہ داری سپارلې قدم په قدم باید د الله د نظام د قیام د پاره د فرامینو د تطبیق د پاره باید موږ او تاسو ملا وترو او جدوجہد په دغه وجه الله فرمایل
ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها. کله کله فشارونه ای اسلامی امارت امر بالمعروف نهی عن المنکر یو وزارت تشکیل کړ د امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالى ورعاه د فرمان مطابق. اوس د امر بالمعروف نهی عن المنکر دا یوازې د دغه وزارت ذمہ داری نه ده، دا یوازې د علماء او د مشایخ ذمہ داری نه ده، دا ټول مسلمانانو ذمہ داری ده. نبی علیہ السلام فرمائی من رعا منکم منکرا فلیغیره بیده. مسئولین توحید طاقت او حکیمانه د منکرات مخنیوي دپاره جد و جهد وکړئ. فإن لم يستطع فبلسانه. دا ذمہ داری د علماء د مشایخو ده. اے علماء مشایخ تاسو د منبر او د محراب د لارې امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړئ. فإن لم يستطع فبقلبه. چې علماء ذمہ داری ده، د مسؤلینو ذمہ داری ده، خدا زمون د رسنیو او د مطبوعاتو ذمہ داری هم ده. داسې نه چې په دې شلو کالو کې زمون دا مقدس دا رسنی مطبوعات مونږ رسنیو ته احترام لرو، د دې خدمت د دې حفاظت اسلامی امارت دنده ده، خو چې د شلو کالو کې د یو فاسد اداره د کفري نظام کما تحت څوک وخت تېروي او د هغوی په حق نشریات کوي. اوس خو د الله فضل او کرم ده، اسلامی نظام ده، په همکاري سره موږ او تاسو باید د منکراتو مخنیوي وکړو، د دې نظام همکاري وکړو. دې کې د رسنیو عمده رول ده، دې کې د عام تجارانو عمده رول ده. لہذا په ټولو باندې دا ذمہ داری ده چې د منکراتو په مخنیوي کې ملا وتړو، په یو موټی جد و جهد وکړو. او لله الحمد کله کله د حقوق بشر په نوم کله کله کفري نارې تاسو به اورئ، خصوصا امر بالمعروف پسې بې اساس منفي تبلیغات کوي. اے قدرمندو، زه تاسو ته په سلو په یقیني درته وایم په دې لسو میاشتو کې 415 ولسوالیو کې موږ تشکیلات لرو. په دې 415 ولسوالیو کې یو مسلمان ته غیر شرعي د امر بالمعروف د لارې ضرر رسیدلی نه ده. مونږ دغه هیوادوالو خادمان یو، مونږ ستاسې بچیان یو. دعوت د الله تعالی د طرف نه علماء اسلامي امارت ته سپارل شوی، هغه دعوت تاسو ته رسوو په احسن طریقه باندې او په ښه اخلاق او ښه برخورد در سره کېږي. او انشاءالله تعالی چې د دې ولس همکاري قائم او دائم وي او دا اسلامی نظام به هم قائم او دائم وي. پروردگار عالم دغه غونډه خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي، مثمر او منتج وګرځي. د اغیارو چې کومه د اسلامی امارت خلاف کومه دسیسه وي الله هغه ټول خنثی کړي. پروردگار عالم د هر شر نه زمونږ او ستاسو د هیواد محفوظ کړي. او که بیادبي شوی وي موږ تاسې نه بخښنه غواړو، بخششي غواړو، غیر اختیاري به شوی وي. الله مونږ او تاسو ټول منزل مقصد ته ورسوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.